سلام ګرانو هیوادوالو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، د صحت په جامه کې پټ اوسئ. نو کابل کې هم ساحې ته راغلي په جلال آباد په ښار کې ده. نو داسې زما یو مور ده چې د کور سرپرست نشته. داسې زما یو خور ده چې نن کونډه ده. نو په داسې خیمه کې دی ژوند کوي. نو چې د کور سرپرست وي یو صحیح مناسب کوټه به ورته جوړه کړې وه. زموږ او ستاسو افغانان دي، موږ او تاسو باندې حق لري یا هغه ژوند مشکلات په تاسو ته پخپله دی بیان کړي. قدرمنو هیوادوالو، دا داسې یو مور ده، نارینه نه لري کور کې. دا 2 ګلالۍ خویندې دي ورسره. دا زما هغه مور ده چې نن کونډه ده. دا زما سپین سرې نیا ده. خو د یو چا د بر چادر ټکی د مسیانو دپاره یو حلاله نفقه ورسره راوړي. عادي دغه ستا ژوند په دې خیمه کې څرنګې تېرېږي په تا؟ هغه خپل سختې تنګې ووایه. سختې را باندې تېرې شوې چې زوی مړ شو، دغسې ګرځېدومه لکه دا اوسه. دونه دغو ته به مې راټولول او راوړه باندې لکه دا اوسه پورې. دغسې مو ژوند تېر شوی ده. والله هغه دغه بسترې دغه همغو راکړي دي، ډاکټر کور راکړي دي. دا په مخکې مې ډاکټر ته ونه ویلي. دغه عمر ده چې تېرېږي را باندې. زوی چې مړ شو دغسې یم چې روغه لیونۍ یم. د دې مور نه خواړه خورم، نه اوبه خورم، دغونه ډوډۍ نشم خوړلی. دا کلمې مې دغسې دي، څنګه وکړم؟ نو د دې پوښتنه به کېږي اولې که اخرې. نو قدرمنو، که څوک غواړي د دې کورنۍ سره کومک وکړي، زموږ د ویبر او د ایمو شمېرې د 0039 88 160 80 دا هم زموږ د ویبر او د ایمو شمېره ده. خوري ستا ژوند هغه مشکلات ته بیان کا. وروره داسې سخته تېرېږي چې یو لږه راباندې تېره شوې، تنده راباندې تېر شوی. یو ګرد غوړۍ تایران یو بل نه م غوښتي دي راته راکړي دي. والا کوم نه کالی و کالی م راکړی، ټیکری م راکړی، یو شی بل شی به م دې خواښې راوړل، مونږ ته به یې راکول. مریضان یې پراته وي، دغسې حاله مې سي والا که دغونه بنیاده مې سي پوښتنه م وکړي. خورې ستا خاوند څونه وخت کې وفات شوی دی؟ 6 کاله اووم را روان 2 کاله شو. څو اولاده دي؟ دوه مې جنکۍ دي، یوازې 3 کسان، یوه مې خواښې ده 4. دغه ګلالۍ خورګانې په مکتب کې نه دي؟ نه، چې پلار یې وخت په مکتب کې اچول، بې پلاره بچي څوک پردي خلک مکتب کې اچي. ټولو وروڼو ته غږ کوم، څه تاجک، ازبک، پشهیي، ټولو ته وایم چې راځئ د دې لاسنیوی وکړئ، د دې بېوزلو. دا زموږ او ستاسو افغانان دي. ستا نوم شیرې ګلالۍ؟ مدینه. مدینې دا راته ووایه چې ستا ملګري دوستان دي چې ګوري ښایسته کالي په غاړه وي، ته څه احساس کوې؟ تا ته څه احساس راځي؟ پلار مو مړ ده، موږ ته څوک وکړي؟ چې ژوندی وی موږ به مکتب کې اچولي ولو، موږ ته به یې ښایسته کالي راوړي وو، موږ ته به یې بنګړي راوړي وو، موږ ته به یې چپلکې راوړې وي. قدرمنو هیوادوالو، زما مور وه چې مرکه م ورسره وکړله، خو خیمه یې نوې شوه. هغه پخوانۍ خیمه ده، دی اوسنۍ خیمه ده. هغه شته مشکلات یې دفعتاً رفع کېږي، خو بیا هم دا بسنه نه کوي، نه بس کېږي. نو که څوک غواړي دوی سره کومک وکړي، لکه دغسې ورته بېرته تسلیمېږي. راځئ د دې مورکۍ سره کومک وکړو، د هغې سپین سرې مور سره، تر څو پورې دوی هم موږ او تاسو غوندې ژوند وکړي. نو موږ سره هغه خور $200 کومک کړی و، خو مستحقې کورنۍ ته ورکړه، او د دوی نه نور څوک مستحقه نشته. هغه خور چې هم په جاپان کې اوسېږي. نو مخکینۍ زړه خیمه وه، بېرته مې ورته نوې خیمه وواله، په خپلو لاسونو مې ورته وواله، خو په دې خاطر د کور سرپرست نه و، کاشکې یو څوک وی چې ورته والې وه. اخیستله چې 9.5 روپۍ کېږي، او بله ورته موږ سودا راوړه چې میده سامان دی 10,450 روپۍ کېږي. وړه راخیستې دي، غوړي دي، بوره ده او شوده دي، نخود دي، ممیز دي، او همدغسې الوګان دي، پوډر دي، غټې وریجې دي، مینې وریجې دي، لوبیا ده، دال دی، شیریني ده، چاکلیټ دی، چای دی، او مۍ دي، نخود دي د پخولو. نو دا د دوی د کور بسنه نه کوي، تر یو میاشته پورې به یې، دې نه بعد به څه کوي؟ خو بیا هم د ستاسو مرستو ته یې ضرورت دی.
نو که چیرې غواړې د دې کورنۍ سره مرسته او کومک وکړې لکه د دې خور چې موږ ته رالیږلې په شفاف ډول دې ته تسلیم شولې دا زموږ او ستاسو ایمانداري او مسلماني وظیفه ده چې اجرا یې کړو نو زما هم همدا شعار دی وایي ژوند هر انسان تېروي شي ژوند هغه دی چې د بل انسان در سره تېر شي